زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب په څنګ کې د بیل یا ګنټې نشان ووهئ د نوي ویډیوګانو لپاره. نن راځو څنګه کولی شو چې موږ خپل کمپیوټر موبایل د کمپیوټر په شکل استعمال کړو. موږ پلی سټور کې ورته لیکو جی پی سیم د وینډو 7 مختلف قسمونه دي. موږ چې کوم قسمونه استعمالوو، مثلا زه دا قسم جی پی سیم دا استعمالوم، نو دا چې ځکه دا استعمالوم ما سره دا انسټال دی، نو زه به تاسو ته په دې باندې کار وکړم. که چیرې زه بل استعمالوم، ټولو طریقې انشاءالله په همدې ډول دي. که چیرې زه بل استعمالوم به انسټالیږي، بیا وخت زیات نیسي. خو دا تر ما سره د جی پی سیم ما سره سرته ورسېدو، بیا اوپن کېږي. نو اوپن باندې به کلیک وکړئ. کله چې اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو سکرین ووهئ. کله مو سکرین ووهئ دلته ټیک مارک باکس دی، دا لاندنی دا به ټیک مارک شي او دلته دې برخه کې وینډو ورته ټاکل کېږي. زه دلته وینډو 7 ټاکم، مثلا وینډو 7 MXP ویزیټا بېلابېلې وینډوګانې دي. مثلا زه وینډو 7 ټاکم. په دې برخه کې سټارټ موجود دی، سټارټ باندې کلیک کوم، سکرین وهم، بیا وهم، نو سکرین همداسې وهم پروسس کېږي، وینډو انسټالیږي. همداسې دلته دا نقطې ورکوي، نو دلته لیکي وینډو سټارټینګ، نو وینډو انسټالیږي. موږ د موبایل د کمپیوټر په شکل ښکاري، کمپیوټر شکل ته وړي. لږ انتظار کوو تر څو زموږ د وینډو انسټال شي. ویلکم یې ولیکل. دلته لاندې ګوره وینډو 7 هم پریپریشن زموږ موبایل د کمپیوټر په شکل استعمالیږي. ومې لیده چې زموږ موبایل سکرین د کمپیوټر په شکل ښکاره شو لکه کمپیوټر. نو دلته دا برخه تاسو ګورئ، دا د موبایل ماوس دی. دا چې خپله ګورئ دا هم ماوس دی، یعنې دا کله دې باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ د ماوس هره خوا ته چې کوم ته ځئ د ماوس هغه خوا ته انتقالېږي. دا ماوس دی. دې ته لاندنۍ برخه کې ګورئ دا د کیبورډ دی. کله چې موږ لیکل کوو په دې باندې کلیک کوو، کله چې دا کټ کوو دلته کراس بټن راځي او دې باندې هم کولی شو دلته لنډ ماوس بوځو او ماوس کته کړو. او که چیرې بېرته دې باندې کلیک وکړو، موږ راځو دلته په دې باندې کلیک کوو، د سټارټ بټن باندې کلیک کوو، ډبل کلیک کوو، دلته په کمپیوټر باندې ډبل کلیک کوو. د کمپیوټر باندې ډبل کلیک کوو او د هغه کمپیوټر شکل آیکن چې کوم دی ډرایورونه هم دلته راوړي. مثلا په ویډیو باندې کلیک کوو، ویډیوګانې چې کوم کمپیوټر په وینډو 7 کې انسټال شوي دي یا کوم ویډیوګانې موجودې دي هم دلته راوړي. مثلا ډاکومنټس باندې کلیک کوو، چې کوم ډاکومنټس دلته موجود دي هم سب شوي دي هم دلته باندې کلیک کوو. یا راځو سټارټ بټن کې دلته آل پروګرام باندې کلیک کوو. آل پروګرام کې چې کوم پروګرامونه دلته موجود دي ټول په باندې اکسیسریز باندې کلیک کوو. اکسیسریز باندې کمپیوټر ټول پروګرامونه پینټ ګورئ، وډپیډ ګورئ، نوټپیډ، ریکارډر، کیلکولیټر، ټول پروګرامونه چې دلته کوم موجود دي په کمپیوټر کې پروګرامونه باندې. پینټ پروګرام ګورئ چې دلته پینټ پروګرام خلاص شو، دې په واسطه کولی شئ دلته رسمي جوړه کړئ. مثلا رسمي مې جوړه کړه، دلته رنګ واخیستلی شئ، دلته رنګ ورکوو. دې په واسطه ایریس کولی شو. د ایریس چې کوم موجود دی دې په واسطه ختمولی شو. همداسې مې یو بل پروګرام راخلاصوو، هغه پروګرام باندې کلیک کوو، اکسیسریز باندې کلیک کوو.
سو همدا طریقه په دې ډول تاسو کولی شئ مثلا لیکل هم کولی شئ. دلته پروګرام هر پروګرام تاسو وخلاصوئ، په دې ای باندې کلیک کوو، کله چې هغه باندې کلیک وکړو دلته لیکل کېږي. دا کیبورډ د دې لپاره په ورډ پروګرام کې او ورډ فیډ پروګرام کې دلته لیکل کوي. په دې هیله چې